حمزه رضی الله عنه میدان لراغي سید الشهدا د حمزه رضی الله عنه بارک علماء دالی کې ودا چې کله په میدان باندې راخلاص شو نو دومره شړقار جوړ شو لکه یو تیز باد چې په دې وچو پاڼو باندې راشي په دې څنګه باندې ځکه یو قوي فالوانو د محمد رسول الله کاکاو رضی رورو او دا خبرم کړو رسول الله صلی الله علیه نبی تر څو پرې چې په میدان د جنگ کې د دې خلکو سره ځلان دی وته نو مزه ډوړم نه خورم دورې زموږ په دې اقا مکینه دلته راځو موږ سره په کور کې جنگ نه کوو وېدوال شروع کړه واشر الله په خپل دا واقع ذکر کړي وی جبیر ابن مطعم مال ویری و چې دی رسول الله دا تر او جنازه کس ما تر په بدر کې وجلې دي نو زبته آزاد کړ وېزما سره خپل غو ذکر کافر انسان صرف په مادیت باندې نظری چې مال فقط پیسې راکو د خپل جب کې برابر کم مسلمان دی که مجاهد دی که قتل شو که به دشمن باندې ونی ولې شي هیڅ خبره به نشته وما حمزه تعقیبو په کدا وشو چې حمزه رضی الله عنه د کافر سره لاندې وته سبع ابن عبد العزى وی چې لاندې وته आवाज به وکړي چې ایروپلان شو تعال را میدان له شمخره مراشه خو چې یو بل سره مخامخ شو حمزه خو اسد الله گزاره ورکې وی څنګه سروالو هغه شروالو لری کې یو طرف کافرانو وجنه او بل طرف کافرانو وجنه ما دا تعقیبولو نه کله به ونه مخله ورکوله او کله تیګه چې زه صرف د خپل ځان د آزادوالي لپاره په دې حمزه باندې گزار وکم ویو ګټ به مخله ورګي چې کله د شنجديره غدار جنگ په حالات کې نظم سره نه زو مون حبش خلک په دې نيزو کې سخت کړو چې کله به کم سړي باندې به کم ځای گزار کا مقصي وشتو وی حمزه رضی الله عنه باندې چې گزار وکینو د خاص اندام نه پاسو او د دینامن لاندې تقزه کې میوشتو وی چې کله مدلته یو شو د کلمې مرته شریک د نهته پوری ودا را پریوت حمزه چې را پریوت وی چې ما په طرف باندې بیم کشتو خو چون کې نهزه په ډیره قوي وراله کوشش ونه شو کوي وی ما ویل جزاء ورلم دا می وجلو او نور قلار کې نسم د جنگ په صحنه باندې زما مقصد دا و چې دا سړی قتل کوم او خپل ازادي حاصله کوم نور غم نکوم دا شهید شو طریقه شهادت علماء دا ذکر کوي په دې کیفیت باندې دا شهید شو چې د حمزه رضی الله عنه دشمنانو سترګې میوستي او بیت وګونه کټ کړه دا غنه ورسره به پوزه کټ کړه دا شونډې ته کټ کړه او خاصه دا موزلین ته راويست هندې په خلم لگاولې و د دې قهر او غصې د وجنه حدیث کې رسول الله چې کله د شهیدان کته یو ځای کې یو پرو دی بل ځای کې بل پرو دی نو حمزه رضی الله عنه د په طبيعت او دماغ هم نه راتلو چې دا بشر د شهید شوی وی چې کله رسول الله د خپل راغه ویل چې زما ترم شهید شوی دی او به بدی کیفیت مې لګره قرباني یو سروي شي پروتي قوي مجاهدو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې مجلس الله وړاندې لاړو طبعا انسان د غړي له سخت درد ورسېدو کیناستو سفیر صلی الله علیه و رسول الله ترور واجو د صدر روانې کړې وي چې زه به دې کې د حمزه را پټ کم ملګرو لویل چې د قزنانه د خول رانش هغه ویل یا رسول الله مې دا معلومات شوی چې رور مې شي شوی صدرونه مې راوړل چې به پټې کم وی چې کله ور صدرونه را واخصه د حمزه په خوا کې مصعب ابن عمر هم شهیدو یو صدر وړي کې یو غټ د الله نبی دې ملګرو لویل چې قران دازي به کې وکړي چې دا صدر د کم رشي ګو دا د کم قران دازي چې وکړه غټ صدر د مصعب شه ورسېدو او وړي کې صدر شه دی د حمزه رضی الله عنه ورسېدو او نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دې لړاغې نو ارچ خپل شهیدان وړي وو ویل اما حمزه وی ارچ حمزه دې هیڅ کوم شي شورمانه جاړه وکي بیرته خپل شهیدان ما خپل راولې رسول الله ملګری ویل شهید الله رسول الله کومه چرته سر پټونه د کې پاتې کیږي او کدا کې پټونه سر پاتې کیږي یو غط بها راسه دا سر ورته پټ کې حمزه له وجل ولا رجليه او بریخو باندې ورته الاسخر سرګړې واشوي عبدالرحمن ابن عوف فرمایي یو درسخه باندې ودو کې نه څوک لروسا ډېر قسم خوراکونه په دې باندې کې خودري شي نو ایسه بشاړاش چې ته پوښتنه عبدالرحمن ولی جاړي وی قسم په الله چې د وخت په مونږ باندې راغلی او حمزه او مصعب بن عمر او د شهیدان پراته اوس موږ سره شهید صدرونه و چې به دفن کو او نو موږ الله څومره پرخي په مونږ باندې راوښه د هر قسمت او عمل موږ پرې مخکې خودري شي وی وی ډېر انتیجات وژل حتی تر نتیجه دا شو ترګاری مونږ خوړه او د الله د نبی رسول الله تقریبا 2 کړه د سرونه وخ کلاړي ورته ویلې زه په ورځ قیامت سره پر سفارش کوم جنازه ځلم په وکړو د نور ملګرو سره شریک یو خو د بیم په جنازه وکړو کله چې رسول الله وفات کیږي بیم د حمزه خوړه راځي او دغه خدای په معنی اخلي د شهیدانو نه نو دا سره ور باندې پټ کې پرې خور در سرګړې واښوي او به دفن کوي
واشتي رضی الله په خپل دا قصه ذکر کوي چې کله فتح د مکه وشو رسول الله راغی سره د لزر مجاهدینو وی موږ له خلکو ویلي چې ګوره محمد صلی الله علیه وسلم راغلی د تسلیمي ورکړي ویرالو خلکو ورته ویل چې دا وحشي دی او دا فلان دی وی مال ویل چې تاسو ما تر وشه د ما شي او وی ته خلک قصه وکړه ویل قصه مې ورته کړه شروع کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شوی وی ما ته ویل چې ستا ایمان او اسلام دا قبول لې ځکه څنګه الله ټول ګناهونه په اسلام باندې بخي خلکو لا خو یاد ساته چې ګوره څو وخت پورې ژوندې اسمار سترګو سره سترګې مخامخ نه کې اسنه چې مال حمزه آیات شي او زه په ځان باندې پوه نشم انتقام درنوالم قتل بریکم لوی جرم کې ومنګم واقع شو ثقيف الاخره به الله اړو واشتر رضی الله فرمایي چې ما په اسلام کې ډېر لوی سړی شهید کړی دی حمزه اوس په کار چې بری کفر کې یو قوي سړی وښنما پیکه ودا وشولا چې ابو بکر رضی الله عنه کله خلیفہ شنو خلکو انکارو کې د زکات نه دیو شو د بل شینه وې دې مسلمه الکذاب خو وره لمه پرې پښکو زمانه میګولو په مقه باندې او په مقه نظام چې کومه ما حمزه وجلو او ومه ویل جزاء د غیبت لمه په دې باندې پورا کړه رومانو سره په غزاګانو کې مدبر خاصه مسلمه الکذاب د دې شو ناکار انسانو چې د نبوت داویم کړي و د رسول الله په وخت کې دا پیدا شو د اشارات کول حدیث کې راځي چې د انصار یو کيو پاره کې څه اوبه کم شوي د الله نبی لاړه به ورواښولې به هغه اوبه زیات کړو چې خوږی شو لکه عسل مسلمه الکذاب له شوی ویل چې لکه دغه کوی کې اوبه کم دي هغه خدا معجزه ښکارا کړ تیم ښکارا کړ وې دې چې به لاړ ورو ورځولې دا اوبه چې مردار شو لکه خرې می تیزي الله زې لکه رسوا کولی وې دې به شي اوجلو نو چې دې اوجلو دا هغه سره برابرواله وشو حمزه رضی الله عنه شهادت ورکړي واشتر رضی الله عنه توفیق د ایمان ورکړي د به ورسره ایمان راوړو دریمه مسله به دا وشو چې حنزله رضی الله عنه ابو عبد الله حنزله ابن الراحب ابو عامر الراحبه دوی واده کړو دغه نه بچی شو عبد الله د دې مخکې واقعه دا خبره معلومه شو چې ګوره دین د اسلام له قرباني ورکړي محمد رسول الله خپل تر ورکړي دویم د اسلام دین د څو ناشنا دین دی د صمد ذات دین دی چې هغه ګوره چاله ضرورت نه لري ته به دا شنو چې لکه ذکر چرته هم دا درس وکیږي او کو زنه دا درس نه کیږي ځکه به دې چې کومه دا څنګه به تو دی او کو زنه دا څنګه به نه تو دیږي ځکه هم د اسلام دا بیرغ بوچته او کو زنه دا به کار خراب بنه داس موږ د الله دین د الله حفاظت کوي په هر وخت کې هر سړی ورته الله پیدا کوي چې په کومه طریقې پیدا کوي وې دا واده کړو حنزله رضی الله عنه چا یوازونه غټ شو چې رسول الله د احد په ډګر کې یو دمه ودانګل غسل مونږ کې هم سری خپل بیبي سره کړي و تور او ډال وغیرہ دا ځان سره واخه سولاړو وکړه چې میدان ته جنگ لورغه بالکل د جنگ دي صحنه لورغه دي منزله د ابو سفیان پر سر باندې د تور د شروع چته کړه چې زه په اخلاص کوم لیکن شدت ابن اسود په نامه باندې کافر وي چې هغه حنزله رضی الله عنه د شاده خانه اول شهید کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه اهل پختنه کړي و چې دا څه صورت حال وي ویل په دې شو کیفیت باندې چې ما سره هم بستری وکړو څنګه چې جنگ وازونه خواره شو په مدینه کې تور او ډال راواخه او ساسو خو درغه دا شي چې قسم په الله ملائکه ورته غسل ورکو معلومه ده شولا چې انسان به خواهشات او شهوات پرې دیو د محمد رسول الله په دین باندې غیرت کوي څلورمه مسله به کېدار اعلی پیغمبر علیه الصلاه والسلام د عبد الله یو صحابي هغه په قیادت کې تقریبا په جبل الرمات کې 50 مجاهدین کې نولي وو او څه ورته ویلي وې کچرته موږ په دشمن باندې ورلو یا دغه دشمن په موږ باندې راغی یا د دشمن اسونه موږ د پولانه په مالولو یا موږ دومره زره زره شو چې مرغان رااله موږ ټوک ټوک کول او ځان سره وړو خو ګر تاسو بر دې غرنه راکته کېږي نه هغه بالکل صحیح ده رسول الله ورته ویلو چې بدیجه باندې د خالد بن ولید قواوی راځي او هغه مسلح اسونه والدي لکه ټنګونه هغه وخت دی وخت دا به تاسو دې جنا واپس کوي عبد الله بن اشعث صحابي او تکړه تکړه مجاهدین وسره کېنولي وو چې کله به خالد رضی الله عنه په دې باندې حمله وکړ نو د ور باندې جواب ورکړي چې ورسته به کړه به ور باندې حمله وکړ نو به جواب ورکړي به ورسته کړه چې دریم کړه حمله ور باندې وکړه به ورسته کړه خالد ما دی خو په دې وخت کې د ایمان راوړل نه دی اعلان د میدان نقشه دا حدیث کې راځي د رسول الله ملګرو دا ویل دی دې سنانو منډه منو کته چې د پیسېبونه وغیرہ په دې غرونو باندې کار په باندې کار کېده چې په دې غره خطي دشمنان ډېر به مردار شول د جنگ جلب او واکې چې د رسول الله د مجاهدینو سره دي اگر که کم ولې نه دي په هر طرف باندې د تعرض شروع کړي په هر نقطه د میدان د جنگ کې جنگ جوړ دي نو د پاس کسانو د ملګرو لوي ویلي چې ګور لاندې زمون مجاهدین غالب شي یو دشمن لاندې کړي دی واقعیت سملولې دي موږ نور ورزو
موږ سره پر تنازل خو په دې مناسبت باندې موږ نازو چې موږ دفاع وکړو مجاهدین کامیاب شو دشمن شکست وخوړو او ورسره غنیمتونه راجمع کړي سره دین چې رسول الله ورته ویلو چې ګور اساسو بر غنیمتونو کې برخه شته خو هغه په دې حدیث باندې نظر ورغی چې من قتل قتیلا فله صلبه چې څوک وجرو داغه سامان داغش امیر ورته ویل عبد الله صاحب ویلګه مور کته کېږي وجه دا چې محمد رسول الله موږ ویل چې مرزه ولی ورسي د ملګرو اجتهادي فیصله وکړه نه موږ ورسو د دې صحابه د نظر په خپل ځبانه درسته وجه دا چې میدان موږ په لاس باندې راغ نور څه کوو چې کینو زه نزغه په دې کې څلوي کسان راکته شو لس کسان دي قومندان سره پاتې شو د پاس مورچه کې خالد بن ولید استرګولانه داخله څارل چې وای کاته چې دا څلوي کسان راکته شوی دي بس ملګرو له چې اصله راواله پاسور باندې رسوله شو په دې ځمانه عمله وکړه تعرض یو نو هغه سره قوي مصالح ملګری مو او اسونه مو سره و چې څنګه دې چې لراغ نو بس پاول ترک سره د لس کسان شهیدان شو لس کسان او بیر محمد رسول الله ملګری شهیدان دل دا ظاهر ډیر لوی ظاهر اعلی نو چې کله دا میدان لراکته شو د رسول الله ملګری منځ کې و کافرن په هغه بغل باندې و نو په دې وخت کې زنانه و عمره بنت علقمه الحارثيه هغه زر زر د جنگ د جنډر واقع سونی غو درول او خالد بن ولید ملګری आवाज وکړ شرکت پیراتاو شي هغه کوم دشمن دغه د دې خو هم دوی په وراله په دې منځ کې د سراګیر شو لکه د دوا د ژرندې پلونه د رسول الله ملګری په دې کې راګیر شو ډېر سخت جنگ جوړ شو د شي جنگ جوړ شو خطرناک چې مجاهدین د شي حالت سره مخامخ شو چې د وته یو ادراک نور نه کېده هغه خونم دشمن او د دې خونم دشمنه د ژرندې د پلونو په دې منځ کې د رسول الله مجاهدین راګیر شو پنځمه په کداو چې صحابه کې څلور ډلې جوړ شوې بعضو ډله شو هغه دې غره منډه کړه غره لاړل وی ویل چې نور خو رسول دا وازم ابلیس ګډ کې چې الا ان محمدن قد قتل محمد شهید شو عليه السلام صحابه ویل چې دا خو الله چې کړي څنګه دې ما بهم نشي شوی دی نه دی موږ نه بکم کمې زیته شوی نو بس دې غره منډه ده غره پر ورکته وکی دلیل له بده باندې چې کله په میدان د جنگ کې ودرېدل پکار دي خو کله دشمن سره د تکتیک پکار دي چې ورسته شي ورته سورہ انفال کې الله دا ترتیب ذکر کړی دی دویم قسم مجاهدین چې جوړ شو انصار مهاجران وی ویل چې رسول الله شهید شو او زه شری مدینه په طرف باندې راکوتو د احد د مدینه باندې کې تقریبا 3 میله مسافه و دریم قسم مجاهدین چې هغه چې نور اصله په دې اسمه باندې کېده دا څومره صح حالت راغی ولی سلورم قسم مجاهدین چې شولا هغه ویل چې په هر قیمت باندې چې رسول الله په کوم دین باندې قرباني ورکړي د موږ ځان په قرباني کوو پاره کې ابو بکر شیبو هغه کې عمر بن الخطاب مصعب بن عمر ابو عبیده بن جراح ابو دجانه رضی الله عنه او سنان بن مالک ابو سعید خدری پلارو عماره او زنانه داموا دوی ویل چې ارکم ته بس موږ به ځان کله کو ورجو بدلتا شپږمه مسله دا وشو چې ابلیس आवाज وکي ویل کده شاده خانه راو ګرځي نو دی مجاهدینو په مابین کې دا आवाज ابلیس خور کړي نو مجاهدینو دا ګمان کوي چې دشمن شاله راغی یو دم دیو بل بشرا وګرځیدا دی خو مجاهدین وو دی خو په خپل کې بل سره لاندې وات دا معلومات هغه چې لګي چې کله سره په میدان د جنگ ډېر سخت گیر شي تمره سختي حالت د رسول الله په ملګرو باندې راغی چې نور طرف غلط شو حذیفه رضی الله عنه فرمایي وزما پلار هغه خو هغه زما د ملګرو لمه ډیر आवाजونه کو چې ابي پلار مې ایسه شهید کی مجاهدین دغه نه شهید شو چې دا شهید شونه به رسول الله دغه دیت او دا مسله برابرونه وي د الله درزه لپاره ما د ملګری معاف کړی دی حدیث کې راځي وړي خیر دی پلار لور کې وجه دا وا چې یو هغه شهید شو او بل در په مقابل کې ثواب نه خصه و مسله په کې دا وشو انس بن نضر صحابي راغی دا بدل الله نو د شي دعای کړو وی الله که چرته بل غزنه محمد رسول الله په قیادت کې راته به ما وګوري چې زه به څه کوم د الله نبی فرمایي دا د نشه صحابي دی او د نشه صحابي وکړه به چرته قسم وکړي چې زما په الله باندې قسم سبب باران کیږي به بکیدو کوو چې زما په الله باندې قسم سبب مصیبت نه راځي به نه راتلو کوي چې راځي به براتلو ولي والله د محمد رسول الله ټول ملګری اولیاء الله دي د رسول الله ملګری چې څومره ملګری د ابوبکر نه ولی تر وحشی رضی الله عنه پورې د اهل سنت والجماعت د عقیده چې د ټولونه الله راضي ده د ټول جنتین دي او د ټول زموږ د دین مشران دي د دوی سره مینه محبت د ایمان دی د دوی سره بغض او رانه د بیمانی ده امام مالک سے فرمایي چې کله په سړی باندې شپه تیر شي او سار راغی او د محمد رسول الله د یو ملګری سره د زړه کې د ظریف اندازه باندې ورانه ولرله دا سړی کافر دی او مال په کې ورته برخه نشته د دومره اوچت خلک
انس بن نضر سعد صاحب ویل یا سعد قسم په الله چې د احد د غرنه مال د جنت بوی راشي دلیل په دې باندې چې کله مجاهدینو لا الله رب العزت د جنت هوا او بوی راولي اگر کله چلوي کله یو روایت کې راغی دا به کله په اندازه باندې وړاندې شي خو به رسول الله د جنت انګور راولي دا د کرامتو نو ساسه فرمایي چې ما دا تعقیبولو وی اسمانه کینو سو دشمنانو د من دا ورغه ډیر انتهایی سخت جنگ وکړي دومره کافرانه مردار کړي چې د حد نه سیوا وی اخر کې دام شهید شو تر دې پورې چې اته مرمۍ اته غشي ولګیدو هیڅ هم پیژندل نه دا مخه بالکل ګډ ورش وی خور را لواغې د کونو پیژندل وی ویل چې دا خو ما روړ دی په دې کیفیت باندې په دین د اسلام نظام قرباني کی وی ویل چې دا ما روړ دی او د دې جره ما دا او پیژندو رسول الله به د مبارک ډېری اوچت قیمت خبره وکړي چې دا رقم قیمتي سره دی او دا اتمه په کدا شو ثابت ابن دحدح په نامه باندې صحابي یو مهاجر به ورته ردوي تاسو په چې رسول الله چې شو هغه شهید شو وی خلکو چې هغه شهید شو خو تاسو په دغه دین باندې ځان قرباني کی چې په کوم باندې محمد رسول الله ځان قرباني کی کله الله نبی شهید شو زمونږ الله خوشبندې دي او زمونږ بندګي ټول د رب العالمین لپاره ده هغه په دې دین باندې ځان قرباني کی تاسو ولې ځان قرباني کوي ملګرو لوي ترازی شو ورزو کسان ځان سره واخصه د خالد بن ولید خو مخه وراله وی شکل د مخه دا ورغه نو خالد بن ولید در باندې دومره قوي تعرض وکړي چې ایسه دا کسره ټول شهیدان کړه دا ملګری ته شهیدان شو نه په کدا وشو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه د جماعت په کوس طرف کې خپل ملګری تعقیبوي ګوري دوه کارونه نبی کریم علیه الصلاه والسلام له مخه پراتري یو دا چې دام د غرب په طرف باندې حرکت وکي او یا د مدینه په طرف باندې او نور زی دویم دا معنی چې دا کوم ملګری دا کوم معاشره د نن د ملګری شوی دی دا معاشره ماته کی چې په هر رنگ باندې د ملګری راخلاص لیکن محمد رسول الله غیرتی د شهامت نه ډک انسان هغه ویل ملګرو لا چې زه خو نه د مدینه په طرف باندې روانېږم نو د غرب په طرف زه دا معاشره ماته زما ملګری دنه نه ګیردي چې په هر قیمت باندې کوم وجه لیکي کو شهیدان کې ګذار اخلاصو یو دمه आवाज وکي وی ویلي الی یا عباد الله اذا الله بندگانو زما خو لرا شي زکه دا आवाज شکل وشو دشمنانو هم دا کته چې محمد صلی الله علیه وسلم په کومه نقطه او په کوم جانب کې دي صحابه ولهم دا معلومات شوی نه و چې رسول الله اوس په کوم طرف کې دي د میدان پر مشرقي علاقه کې دي پر مغربي علاقه کې دي شمالي علاقه کې دي جنوبي کې دي ورکو هغه دومره صح حالات راغی نو دا خبره شکل وکړه چې الی یا عباد الله دې کې رسول الله بادرې لګورا چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام کې आवाज کې خو خامخا دښمنی معلومه چې په دې ځکه یا په دې ځکه وجه دا خبره کو صحابه ورته رااله خواله چې په دې ځای کې رااله نو کافرانو خپل مابین کې وشاله کته ځای کې سړی نظام په ورسوي عتبه بن ابي باندې سړی واغه ورته راغی هغه سره خپل کسانو پر رسول الله باندې شکلې عملیه شروع کړو تعرض ور باندې کو د الله نبی ویل چې دا خلک به زمونږ څوک وګرځي دا سړی په جنت کې او بل روایت کې دا لري چې دا بس ما سره په جنت کې د محمد رسول الله سره په دې صحنه کې صرف او صرف نه کسان پاتې دي انصار ویل چې یا رسول الله مونږ دایو انصاری چې کله مخله ورغه دا شهید شو بل انصاری ویل یا رسول الله زه ورسم هغه چې کله میدان لورغه هغه شهید شو دریم انصاری ویل یا رسول الله زه ورسم دا چې کله مخله ورغه دام شهید شو څلورم انصاری ویل یا رسول الله زه ورسم دا چې کله مخله ورغه دام شهید شو پنځم انصاری ویل یا رسول الله زه ورسم هغه چې کله مخله ورغه هغه شهید شو شپږم انصاری ویل یا رسول الله زه ورسم چې کله دا میدان لورغه دام شهید شو ووم کس په دې کې راغی عمر ابن سکن وی رسول الله زم ورسم هغه شورغه زخمی کې دومره شدید زخمی شو ملګرو زړه راوړو د محمد رسول الله خواله راوړو شکل راوړو نو داغه اثر د رسول الله په دې کو باندې و سلګي واله هغه شهید شو نبی کریم علیه السلام د مهاجر لویلي وې دې ملګرو بالکل موږ سره انصاف ونه کی دا کوم چې شهیدان شو یو ورغه شهید شو بل 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 ملګری شهید شو بل شهید شو لخوا باید موږ وخت را کړو چې موږ سره په دنیا کې پاتې شي وي ان رسول الله خپل ملګرو به دردمن شو لکه باز انسانان دا خبره کوي چې دا پلانې شړې د موږ سره څنګه ملګرتوب جوړ شو بس هغه دنیا نه بلاړو هیڅ موږ سره نه بری څنګه کې پاتې شو موږ سره په دې جبهه کې تمره وخت واړو د الله نبی دې ملګرو لوي دې ملګرو موږ سره انصافونه ګډیر زر لاړ الله خواله او موږ یوازې په میدان پرې خودو دوه کسان سره پاتې شو یو طلحه ابن عبید الله او بل سعد ابن ابي وقاص چې دا محمد رسول الله د ګارد مشران و خصوصي ګارد چې راغو نو د سخته غزا شروع کړه طلحه ابن عبید الله د چې سخت جنگ شروع کې تر دې پورې حدیث کې راځي چې نه حدیث مرمۍ دا ولګېدو یو گزار چې ور باندې راغی دا مسواکی کو ته د بلې تی واله
وېدې چې ویل نو دوی ویل چې حس ویشي ویلې د الله نبی ورته ویلې لکه موږ تاسو چې ویشو ویلو قلت بسم الله کته چې بسم الله ویلې ولا رفعت کل ملائکه ملائکه به تو چت کړي وي دا تاسو حس ویلې رسول الله دغه وشت انسان چې په میدان ته چې ملګرو تربيت کوي طلحه ابن عبید الله اقا انسان دی چې د خپل اسم کونی ابو محمد او دا مشران صحابه کرامو د سابقین ال اسلام په پنځه هغه کسانو کې دي چې د ابوبکر شه پلاس باندې ایمان راوړل دي په شپږ هغه کسانو کې دي چې د عمر ابن خطاب په شورا کې و 10 مبشرون رسول الله بدا ویل وکړه د زمکه په مخ باندې تاسو وګورئ چې یو شهید ګرځي او جنتی ګرځي هغه طلحه ابن عبید الله دی د زمکه په مخ باندې دا ګرځي عائشہ به فرمایي ویش کله ابوبکر رضی الله عنه د احد مسله ذکر کوله وی ویل د احد ټول ورځ طلحه ابن عبید الله و دغه بل څه برخه نه راځي دومره وشته کار وای دا وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته نمونه کې کو طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض چې کله دا وفات کیږي د سلوش په تو کلو په عمر باندې تقریبا 10 لک درهم او 2 لک دینار ته پات شي دومره وشت مالدار صحابي حسو ویلې د الله نبی ورته ویل قلت بسم الله لرفعت کل ملائکه کته چرته بسم الله ویلې ملائکه به تو چت کړي وي دلیل په دې باندې چې په دې لسینو کې د انسان توجود الله په طرف باندې ورځي دا زړه ځان لپاره خپل پکار دی او کو په دې لسینو کې د سړي زړه د الله په طرف باندې ورځي ګوردا ځان لپاره ختم کړي دا به لری کوي یو شکل انسان ود کېږي سلف سلیم چې شپه ود کېده ژړل به چې وز د الله نظم جدای راځي چا سره مینه نو بس دغه شی د دماغ ورش او دویم چې کله سړی د خوبره اوچت شي دریم چې کله سړی په منځ باندې ودرېږي او څلورم چې کله سړی د مصیبت په وخت کې د الله په طرف توجه لکه دلته پنځم چې کله یو سړی واځي شي شپږم چې کله د عالم تقریر له سړی ناشتي ووم چې کله قران وایي او سید رضی الله فرمایي وي اتم دا معنا چې کله سره محمد رسول الله وعظ الناس نو ما به دا ګمان کوم کومرشم ډایرک جنتیم نه هم هغه چې کله زه قران وایم زه د شیم چې ډایرک جنتیم او لسم چې کله جنازه کې روانو ما دي کې به انسان ځان د شي کې چې د الله په طرف باندې ور روان شي عبد الله بن مسعود یو سړی و چې په جنازه کې خندل و قسم په الله تر مرګ به تاسو سره خبره ونه کوم حسن بصری سړی و په جنازه کې خوراک وې دي انسان زړه مړ دی مرګ مخ له هو یشته دا وسه مشته لري لسم په کدا وشو چې په دې وخت کې سعد ابن ابي وقاص راغی دا نشنا صحابي اسم کونیه د ابو اسحاق اولنې د محمد رسول الله څوکیدار پیردار اولنې هغه انسان چې په اسلام کې غشې وشته اولنې هغه انسان چې هغه اسلام شاسوارو او چې انسانانو کې د محمد رسول الله سره زیاته مینه و حدیث کې راځي مستجاب الدعوات او چې دعاګانې قبل دلې دوه کلو په عمر باندې وفات شوی تقریبا 215 حدیث ته نقل دي د مدینه منورې نه د عقیق علاقه اغیزه کې و ملي وړاندې دی بلډینګ او تعمیر په اغیزه کې پیدا وفات شوی دی رسول الله چې کله دا چې رسول الله خو راغی ملګری شهیدان شو غشي وشتل کړي تکړه جانب مقابل هغه مسلمانانو زنانه وشتل چې وی وشتل وې خاندل د الله نبی سعد دوی دغه سړی وجه سعد دومره تکړه سړی چې کم ځای به ورته پنهخه کې اقصې وشتو ورته وی ویل شي یا سعد ارمي فداك ابي وامي زما مور بلر ته قربان ولې د خپل ګردنې ورته رسول الله اخلاص کړه نور ملګرو وشي غشي راوړي چې په کوم ځمانه هغه کزه وشته په مکه ځمانه دا کافر وي وشته به رسول الله وخاندل وې دای په دې ځمانه ذکر وشته چې د زنانه په دې ځای وشته وا او خنده مې ذکر وکړه چې تر مسلمان په شهادت باندې په وجلو باندې خندا کړي د خندا بدله مې متفرین نه خوده او به ورته چې ارمي اسعد فداك ابي وامي ساده وسما مور بل سره قربان وشتل کوا علي سے فرمایي چې والله قسم په الله چې محمد رسول الله اچھا مور بل را جمع کړي د واجب سعد بن ابي وقاص چې هغه را جمع کړه بل چر څنګه پروز باندې ان شاء الله کې چرته ژوند دیو نبی به دا خبره کوي چې محمد رسول الله باندې څه کارونه وشو غاکونه مبارک شهیدان شو عبد الله بن قبيعه بن باندې شریف گزار وکړو په مخ باندې ورته ویني رامات کړي او سعد سے فرمایي چې دوه کسان د محمد رسول الله باندې خوا ولاړو سپینو جامو والا یو جبريل او بل میکائیل ما به ونه لیدل الله رب العزت پیدا ورته راولې غل ان شاء الله کښون باقي به روان چر شمه پروز باندې بیان کو رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري موږ تاسو لپاره نصیب کړي د دنیا په هر کونج کې چې د اسلام غازیان الله دې کامیاب کړي او د اسلام دشمنان رب العالمین ذلیل او رسوا